ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر محمد اشرف غني کوو. ولسمشر غني د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټن سره ټلیفوني خبرې کړې. ارګ وایي چې دواړو لوریو پر دوه اړخیزه اړیکو بین الافغاني مذاکراتو او د سولې اړوند پر وروستو انکشافاتو خبرې کړې. معصوم ستانکزی د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي مشر معصوم ستانکزي ویلي د سولې بهیر باید چټک شي، خو ټینګار یې کړی چې په دغه بهیر کې بیړه باید د افغانستان د خلکو ګټې له خطر سره مخ نه کړي. طالبان که بهرني ځواکونه ونوځي ستره جګړه به پیل شي. طالبانو ګواښ کړی چې که ناټو او امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس په می میاشت کې ونوځي نو د امریکا پر وړاندې به جګړه له سره پیل کړي. سټولټنبرګ د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ ویلي چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل د تیرو لاسته راوړنو د له منځه تللو معنا لري او په بیړه له دغه هېواده وتل به د سولې حاصل له ګواښ سره مخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د زلمي خلیلزاد سره کتلي. بلینکن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي له زلمي خلیلزاد سره افغانستان کې د راتلونکو ګامونو د ترهګرۍ له ګواښه د امریکا د خوندي ساتلو په افغانستان کې د یو منصفانه او دوامداره جوړجاړي او دې هیواد کې پر دایمي او بشپړ اوربند خبرې کړې. پاکستان یوې نړیوالې څېړنیزې ادارې پاکستان د جمهوري هیوادونو له کتاره ایستلی. فضل احمد مانوي د عدلیې وزیر فضل احمد مانوي ویلي چې اوس مهال له یاد وزارت سره 72 حزبونه ثبت او راجستر دي. نوموړي وویل چې ډېری حزبونه په معیارونو برابر نه دي او د دې لپاره چې د دغو حزبونو شمیر کم او فعالیتونو یې اغېزمن شي نو د سیاسي حزبونو قانون له سره ارزوي. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ نظامي عملیاتو سره پرېکون اعلان کړ. بایډن ویلي د یمن جګړه کې نور د سعودي عربستان ملاتړ نه کوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.